ډیر بد خبر د لر او بر پښتنو ته هغه کسان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي او یا پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته راشي نو تلل او راتلل دې بند کړي. خدای مه کړه دوی د خپل کور څخه لرې د دروازې هغه غاړې ته پاتې شي او له ستونزو کړاوونو سره مخ شي. ملګرو راځئ چې د نړۍ ترڅنګ پاکستان هیواد کې ډیر بد وضعیت روان ده. ولې او څه به کیږي دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. وروسته له دې چې په پاکستان او افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي، پاکستان له افغانستان سره په کندهار کې د چمن لویه لار دروازه د هر ډول مسافرو پر مخ د یوې اونۍ لپاره وتړله. اوس دغه هیواد غواړي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړي. پاکستان به د روانې مارچ میاشتې له 14 نیټې وروسته له افغانستان سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولې لارې وتړي او پر هر ډول مسافرو باندې به بندیز ولګوي. کورونا وایرس په پاکستان کې په چټکۍ سره په خپرېدو دی او تر دې دمه پرې ګڼ کسان اخته شوي دي چې دغه هیواد چارواکي ورختیا کړې ده. د یاد وایرس د مخنیوي لپاره په مهمو اقداماتو پیل کړی دی. پاکستان د کورونا وایرس له امله اندېښنې ژورې شوي دي او دغه هیواد په ګڼو ایالتونو کې تعلیمي ادارې بندي شوي دي او ټولنیزې اړیکې هم کمې شوي دي. بلخوا په چین کې د لومړي ځل لپاره خپور شوی وایرس په چین کې په کمیدو دی او هلته په کورونا وایرس ککړ په زرګونه کسان بیرته جوړ شوي دي او عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. دغه راز په چین کې هغه روغتونونه هم بیرته د بندېدو په حال کې دي چې د کورونا وایرس د مخنیوي او د کورونا ناروغانو درملنې لپاره ځانګړي شوي وو. د افغانستان په هرات ولایت کې هم په لومړي ځل د کورونا وایرس یو مثبته پیښه شاوخوا یو میاشت مخکې ثبت شوه چې بیا یادې پیښې ته رسېدې. خو د عامې روغتیا په تازه راپور کې راغلي چې په هرات کې چې د لومړي ځل لپاره کوم کس په کورونا وایرس ککړ شوی و هغه بیرته جوړ شوی دی او د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو په مشوره کور ته لیږل شوی دی. د ځینو نورو هیوادونو غوندې د پاکستان په ځینو برخو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر بیړنی حالت اعلان شوی دی او د هیواد ټولې تعلیمي ادارې بند کړل شوي دي. پرون د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ یوه غونډه جوړه شوې چې پکې د پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی وه او پرېکړه شوې وه چې د هیواد تعلیمي ادارې پر اپریل تر 15 نیټې بندي وي. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر هم د جمعې په ورځ د حکومتي کابینې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به 15 ورځې بندي وي. اجمل وزیر وایي د تیرې ورځ تر ماښامه یې له هاسټلونو او زده کوونکو د ایستلو امر هم کړی دی او زیاتوي چې د ټولې تعلیمي ادارو کالنۍ ازموینې هم وځنډولې دي. د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د پښتونخوا حکومت هم په ټوله صوبه کې سرکاري ولسي او کلتوري غونډې هم بندي کړې او په زندانونو کې له قیدیانو سره پر ملاقاتونو یې هم بندیز اعلان کړی دی. د سیند صوبې د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ غونډه کې هم ورته پرېکړه شوې چې د کورونا وایرس د خطرې له امله به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې د په میاشتې تر 31 پورې تړلې وي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتمن لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.